جی دا وخت د ملمجبي گرین ویلی کې دلته موجود یم او د پښتونخوا خاص کر د پښتنو د سترګو تور او زمونږ د پښتونخوا وتلی سندرغاړی بختیار خټک زمونږ سره دلته موجود دی. هغه هم دلته راغلی دی او د خلکو د خوشحالۍ دپاره راغلی دی. دلته به هغوی د خپل خوږه غاړه باندې خوږې سندرې چې دی نو هغه به هم دلته سیلانیانو ته او مقامي خلکو ته وړاندې کوي. السلام علیکم. وعلیکم بختیار لاله وړومبی خو دلته د هرکلی وایو دا سیمه ته څنګه ولګېده، خاص کر گرین ویلی ته څنګه ولګېده؟ وړومبي ځل باندې دلته رالي که نه وړاندې هم راغلی؟ اول خو ستاسو ډېره مننه کوم. زه دلته ملمجبې ته خو راغلی یم، خو د گرین ویلی د ایډونچر پارک چې جوړ شوی دی ته په اول ځل باندې رالم. یقین وکړئ مینهوالو زه ډېر زیات ښایسته ځای کې ولاړ یم، حالانکه یا ماښامې داسې نه دی راخور شوی خو یخ راخور شو. ګیر چاپېره ډېر مزیدار ماحول دی. دلته کې دا دی چې کوم جوړښت کړی دی یا جوړیږي لګیا دی د ماشومانو او د زنانو دپاره پکې ډېر زیات د خوند ځایونه دي. نو خوشحاله شوم چې رالم. څه ګڼئ خلکو ته څه پیغام ورکړې؟ راتله پکار دي که نه؟ سل په سله راتل پکار دي او خاص کر چونکې د مونږ سره پښتنو سره خو د بده مرغه دا یو مسله شته ده چې مونږ سره د سیل ځایونه چې کوم قدرت راکړي هغه شته دی، خو د هغې د استعمال په چل نه پوهېږو. شکر الحمدلله په اول ځل باندې دا ښایسته غرونه دا ډاګې دا ابشارونه په داسې طریقه باندې دی را جوړ کړي دي چې یو خو به دی کې بې درېغه آبادۍ نه کېږي. دی بالکل همغه فطرت چې کوم دی هغه په خپل انداز کې پې پرېښودی دی. نو چې څوک هم دلته کې راشي او خامخا دې راشي د گرین ویلی ایډونچر پارک ته ډېر زیات خوند به ترې واخلي. تاسو لکه موږ وګورو سوات موټروی جوړ شو، ملمجبه روډ ډېر زیات خراب حالات تېر شي، دلته طالبانو چیر لفټ هم تباه کړی، انویسټر یېرېدو دلته به نه راتلل. اوس په سیمه کې امن دی، روډونه جوړ شو، د بحالۍ کار دوباره شوی دی. د انویسټر دپاره څومره د خوشحالۍ پیغام دی چې هغه نور دلته راشي، د هغو دپاره د سکیورټي په حواله سره څه پیغام دی او خاص کر مقامي خلکو ته دې نه به څومره د روزګار مواقع میلو شي؟ ګوره ټول نه اول خو دا چونکې ما پخپله هم د مارکیټنګ سایډ د په ریل اسټیټ باندې ما ډېر کار کړی دی. انویسټرز خبره تاسو وکړه، تاسو یقین وکړئ چې دا اوس کوم ماحول دلته جوړ شو، زه چې په کوم روډ باندې رالم پای کې یو څو پلونه کلوټې داسې دي چې هغې باندې کار بس لږ غوندې پاتې دی. دلته کې بیا مونږ بیا کوشش کوو چې انویسټر ډېر را نه شي، دلته به دومره بې درېغه آبادۍ کېږي. زه صرف دغه یو خواست په کومه چې محفوظ انویسټمنټ دې وشي، په داسې ډول دې وشي چې د دې ځای قدرتي ښایست پې خراب نه شي. او تاسو چې څنګه د حالاتو په حواله باندې هکله باندې خبرو وکړه نو تاسو به وګورئ چې دا دومره ګڼ شمېر تعداد کې دا دنیا راغلې ده، دا په نیمه شپه باندې واپسي کوي. نو مطلب دا دی چې هېڅ قسمه داسې څه د مسلې یا د خفګان یا د یرې طرحې څه خبره نشته دی. بل دا ښایست چې دی دې دپاره خو د دنیا نه هر ځای نه ګوټ نه خلک دلته کې راځي، د یخنۍ په سیزن کې راځي، ګرمۍ په سیزن کې. نو د مونږ خپل علاقایي خلک خو باید چې خامخا په بیا باندې راشي او خامخا به راځي. مونږ صرف بدبختي دا د پښتنو چې بهر نه خلک راشي هغه پکې آباد شي نو بیا مونږ د هغه ځای ډېر تعریف کوو. دا ځای د تعریف چې اوږه دی او دې ته خامخا راشي. پښتنو ته څه په خپله خوږه غاړه باندې په یو شاټ غوندې دا یخ داسې دی کنې ما دغه کړی چې اوس پرلې موسم دی ملاقات تبا نه جوړه کا راشه په چکر جانان سوات تبا نه جوړه کا. ډېره زیاته مننه، یو جهان مننه. دا زموږ سره جي د پښتونخوا وتلی سندرغاړی بختیار خټک او هغه هم په خپل خبرو کې وي چې څومره دا سیمه ښکلې ده، داسې خلک هم ښکلی دی او په کار ده چې د دې ښایسته نظارو نه خلک راشي او خوندونه والي. جی